سلامونه او احترامات ګران دوستانو. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې نننۍ ویډیو زموږ د بایوکیمستري ډپارټمنټ مربوط ده یا بیوشیمي ډپارټمنټ. په نننۍ ویډیو کې به موږ په ګلوکوز باندې خبرې کوو. د ګلوکوز د تثبیت او کنټرول لپاره چې په لابراتوار کې کوم ټسټونه یا معاینات اجرا کیږي، د باندې به غږیږو چې کوم معاینات دي هغه مې ټول په خلاص شکل سره واضح کړي دي. اول راځو ګلوکوز څه شی ده. ګلوکوز په وینه کې د شوګر یا شکر اصلي ډول ده. زموږ وجود ګلوکوز ته ډیر ضرورت لري، خصوصا د وجود حجرې یا باډي سیلز چې دا ګلوکوز د وینې د جریان د لارې زموږ د وجود ټولو حجرو ته رسیږي. ګلوکوز له هغو خوړو څخه لاسته راځي چې موږ یې روزانه استعمالوو یا خورو. ګلوکوز په وینه کې د مختلفو هورمونونو په واسطه کنټرولېږي، لکه انسولین، ګلوکاګون او داسې نور. نننۍ ویډیو مختص دې ته ده چې موږ د ګلوکوز یا د شوګر د تثبیت او کنټرول لپاره په لابراتوار کې کوم معاینات اجرا کوو. د ګلوکوز د تثبیت او یا کنټرول لپاره چې په لابراتوار کې کوم معاینات ترسره کیږي، په دې معایناتو باندې انشاءالله نن غږیږو. ګلوکوز ټیسټ دا ټیسټ یو لابراتواري ټیسټ ده چې د انسان په وینه یا ادرارو کې د ګلوکوز، شوګر یا پورې کچه اندازه کوي. دا ټیسټ په لاندې حالاتو کې ترسره کیږي: د شکر د ناروغۍ معلومولو لپاره، د شکر د ناروغۍ د کنټرول لپاره، د ګلوکوز لوړوالي ته هایپرګلایسیمیا وایي او ټیټوالي ته یې هایپوګلایسیمیا وایي. د ګلوکوز د کچې اندازه کولو او یا کنټرول لپاره په لابراتوارونو کې مختلف معاینات یا ټسټونه ترسره کیږي. ډېر واضح مې لیکلي دوستانو، ډېر سمپل، ډېر ساده. لومړی FBS فاسټ بلډ شوګر. د ګلوکوز د کچې اندازه کول په تشنس یا په نهار، یعنې د خوړو څخه 8 یا 12 ساعته وتلي وي. 8 الی 12 ساعته د خوړو نه وروسته د مریض نه سمپل اخیستل کیږي او شوګر یې ټسټ کیږي چې په څومره اندازه ده. RBS رنډم بلډ شوګر. د ګلوکوز د کچې اندازه کول په ډک نس، یعنې په ډوډۍ خوړلو باندې له 8 ساعتونو څخه کم وخت وتلی وي. دا ټول ځان ته جلا جلا نارمل رنجونه لري. OGTT یا GTT ګلوکوز ټولرنس ټیسټ یا اورال ګلوکوز ټولرنس ټیسټ. دا ټیسټ د ګلوکوز د تحمل په نامه هم یادېږي. په دې ټیسټ کې له مریض څخه یو سمپل په داسې حال کې اخیستل کیږي چې تش نس وي، یعنې نهاره وي. وروسته 15 ګرامه ګلوکوز ورکول کیږي او له خوړلو وروسته یو سمپل 1 ساعت وروسته اخیستل کیږي او بل سمپل چې له اول سمپل څخه دریم سمپل کیږي د ګلوکوز د خوړلو څخه 2 ساعته وروسته اخیستل کیږي، چې هر یو ځان ته جلا نارمل رنج لري. 2HPP یو بل ټیسټ ده په نوم د 2 hours post prandial. دا څنګه کیږي؟ دا د خوړو څخه 2 ساعته وروسته د ګلوکوز ټیسټ اندازه کیږي چې وکتلی شي چې انسولین هورمون یا په کومه اندازه یا څه رقم ته خپله وظیفه اجرا کوي. او یو بل ټیسټ ده په نوم د HbA1c. دا ګران دوستانو ډېر مهم ټیسټ ده د ګلوکوز د تثبیت لپاره یا د کنټرول لپاره، چې د مریض 3 میاشتې شوګر یا ګلوکوز اندازه ښایي چې په طبیعي حالت کې په تیرو 3 میاشتو کې دغه مریض خپل شوګر یې کنټرول کړی، کنټرول یې ساتلی که نه. دلته هم لیکلي دي د ګلوکوز د کچې کنټرول په آخري 3 میاشتو کې. دا ټیسټ ځکه ترسره کیږي چې وښایي آیا موږ په لاست 3 منت یا اخر 3 میاشتو کې خپل شوګر کنټرول ساتلی که نه. ښه دوستانو، دلته مې نارمل رنجونه ذکر کړي دي. د FBS فاسټ بلډ شوګر لپاره نارمل رنجونه عامیانه نارمل رنجونه ما پکې ښودلي دي. فرق کوي 80 الی 110 ملي ګرام پر ډیسي لیټر فاسټ بلډ شوګر لپاره. RBS رنډم بلډ شوګر لپاره 80 الی 150 ملي ګرام پر ډیسي لیټر. د 2HPP که چیرې ګلوکوز تر 140 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پورې وو، یعنې مثال کله چې انسان ډوډۍ وخوري، خواړه وخوري، 2 ساعته وروسته سمپل ترې واخلو، که تر 140 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پورې وو، دا نارمل ده. که 140 نه تر 190 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پورې وو، دا پری ډیابیټس ده، یعنې ډیابیټس ته کاندید ده. که چیرې
200 نه پورته و دا ډیابیټ دا مریض شوګر لري. ګران دوستانو HbA1c هم دوستانو د 4 نه د 4% نه تر 5.6% پورې دا د شکر نشتوالی معلوموي. یعنې دا سړی یا دغه ناروغ یا دغه انسان شکر نه لري. که چیرې 5.9 تر 6.4% پورې و شکر ته نوماند یا شکر ته کاندید پری ډیابیټس د مریض پری ډیابیټک مرحله ده. که چیرې له 6.5 څخه یا 6.5 او یا 6.5 څخه پورته فیصدي ولري HbA1c له 6.5% څخه پورته وي دا شکر لري. دا یې تثبیتوي چې دا سړی شکر لري. دوستانو دا نننۍ ویډیو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله په مکمل ګلوکوز باندې بیا هم ډېرې خبرې ولرو. ګلوکوز څه شی ده، شوګر څه شی ده، ګلوکوز او شوګر په منځ کې څه توپیر ده، ګلوکوز کوم خاندان کې راځي، کاربوهایډریټ په مجموع کې څه شی ده، پولیساکراید، ډایساکراید، مونوساکراید څه شی دي. دې ټولو باندې به انشاءالله الرحمن په راتلونکي ویډیو کې وغږیږو. نننۍ ویډیو خاص مختص دې ته وه چې په لابراتوار کې د شوګر د تثبیت او یا کنټرول لپاره موږ باید کوم معاینات اجرا کړو یا ترسره یې کړو. ټول معاینات باوري دي، خصوصا HbA1c ډېر باوري، ډېر حساس معاینات دي، سنسیټیو دي د شوګر د تثبیت لپاره او کنټرول لپاره. FPS ښه ټیسټ ده، GTT ښه ټیسټ ده. نو معاینات انشاءالله ټول ښه اساسي معاینات دي د شوګر د کنټرول او تثبیت لپاره. الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښاد او بریالي اوسئ.